همدلته په یادګاه مسجد کې د پاکستان د پوځي رژیم له لوري د هغو څه باندې 400 کسانو له ډلې د 500 هغو د جنازې مراسم ادا شول چې د روژې په 28مه د پاکستان د پوځي رژیم له لوري په نښه شول. د وزارت استخدامي د مسؤلینو په خبره په دغه برید کې چې دوی وروستي ارقام شریکول وویل څه باندې 400 کسان شهیدان او دغه راز 253 نور ټپیان دي. دلته د مسؤلینو باور دا و چې د پاکستان د پوځي رژیم د دغه برید ځواب یې ورکړی او هڅه کوي چې لا سخت ځواب ورکړي. ځینو کسانو سره چې زه وغږېدم دوی ویل چې د پاکستان دا ډول بریدونه به افغانان مات نه کړي او هڅه یې دا د دوی چې یو موټی شي او دغه ډول بریدونو ته منسجم ځواب ورکړي.